جنرال سادات د تیر حکومت له سرتیرو وغوښتل چې داعش سره مه یوځای کیږئ. د افغانستان یو پخوانی جنرال سادات وایي افغانستان د پاکستان لخوا اشغال شوی او طالبان باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي او غوښتنې یې ومني. د میوند 215 قلو اردو پخوانی قماندان جنرال سمیع سادات د اشنا ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویل چې د تیر حکومت له سرتیرو وغوښتل چې د طالبانو حکومت کې مه شریک کیږئ او داعش ته هم مه ځئ. هغه پخوانیو سرتیرو ته د صبر کولو مشوره ورکړې او ویلي دي چې ډېر ژر به دا په زور تپول شوی رژیم نسکور شي. سادات په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د تیر حکومت د منځه تلل 50 سلنه ملامتي زموږ د جمهوریت او 50 سلنه د امریکا د حکومت په غاړه ده. سادات وویل د سقوط یو کال وړاندې د امریکا ولسمشر په مستقیم امر ټول بهرني همکاران له افغانستان څخه ووتل چې دا د هوایي ځواک د کمزوري کولو ستره هڅه وه. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې څنګه چې طالبان راغلل په همغه ډول به بیرته له منځه لاړ شي. سادات د خپلو خبرو په دوام کې ویل چې د افغانانو خبرو ته غوږ شئ او د هغوی په خوښه حکومت جوړ کړئ. بل خبر کې راځي چې طالبان وایي په دولتي ادارو کې له ګیري پرته د خلکو د منع کولو پلان نه لرو. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایي په دولتي ادارو کې له ګیري او خولۍ پرته د کارکوونکو د منع کولو کوم پلان نه لري. د دې وزارت بیان محمد صادق عاکف باختر دولتي اژانس ته ویلي چې دغه وزارت لا هم د مشورتي ارګان په توګه کار کړی او کوي یې. د طالبانو امر بالمعروف وزارت دغه څرګندونې په داسې مهال کړي چې تېره ورځ د دې وزارت اړوند محتسبینو د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو د ګیرو او پګړیو نه درلودلو له کبله دننه نه دي پرېښي. یا د محتسبینو کارکوونکو ته امر کړی چې له دې وروسته باید ګیرې پرېږدي او له لنګوټو او افغاني لباس سره دفترونو ته ورشي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.